کابل کې د لسګونو ښځو لاریون کار ډوډۍ او ازادي غواړو. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلاس چینل ته بخیر راغلی. افغان پلازمینه کابل کې لسګونه ښځو د پنجشنبې په ورځ د یوې لاریون په ترڅ کې د ډوډۍ، کار، ازادۍ په شعارونو سره په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه. د دې ډلې له خوا خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې میرمنې د هغو کورنیو عکسونه لیږدوي چې ویل کېږي د بېوزلۍ له امله د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. یوې لاریون کوونکې وایي چې دوی ملایانو او دینی عالمانو ته درناوی لري، خو خدای پاک د دوی لپاره د جوماتونو په منبر کې یوې سپېڅلې ځای ټاکلی چې منبر ته ولاړ شي او خلکو ته لارښوونه وکړي. حکومتولۍ او اقتصاد سره تړلې مسلې د اسعارو کنټرول او نړیوالو اړیکو برخه کې متخصصو کسانو ته اړتیا لري او دغه چارو مسؤلیت باید کارپوه خلکو ته وسپارل شي.